На самом деле, такие планы у Соединенных Штатов Америки проявились еще... ولادیمیر پوتین ویلي د واشنگټن لیوالتیا ګرینلینډ ته نوې نه ده بلکې ریښې یې 1860 کال پورې رسیږي. پوتین په یو ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو باندې خپاره شوی ویلي د امریکا ادارې په 1860 کال کې د ګرینلینډ او ایسلینډ په یو ځای کولو باندې غور کاوه، خو دغه نظریه هغه وخت د کانګرس ملاتړ راخپل نه کړ. پوتین وایي کله چې امریکا په 1868 کال کې الاسکا واخیستله، په دې معاملې د امریکا په ورځپاڼو کې په پراخه توګه ملنډې وهل کېدې او لیونتوب، یخچال او د قطبي خرسانو باغ یې باله. بل ځل په 1910 کال کې یو درې اړخیزه تړون تیار شوی و چې پکې د امریکا، جرمني او ډنمارک ترمنځ د سیمو تبادله کې ګرینلینډ امریکا ته رسیده، خو بیا هغه تړون د دوهمې نړیوالې جګړې له امله پاتې شو. امریکا هغه وخت پکې یو پوځي هډه جوړه کړه چې له نازیانو څخه یې وساتي. پوتین زیاتوي که په لنډه ووایم امریکا ګرینلینډ ته جدي پلان لري.